نن چې څومره هم موږ ته مسایل جوړ شوي دي او جوړېږي لګیا دی که هغه زموږ په فیملی کې وي په معاشره کې وي په ملک کې وي او ورځ تر ورځه موږ ناکامۍ طرف ته ځو په ژوند کې پرمختګ نشو کولی د هغې مین یوه وجه ده چې موږ د ینګ جنریشن کوم چې زموږ نوی کل دی د هغوی موږ په صحیح طریقه باندې تربیت نه دی کړی او نه یې کوو زموږ چې کوم بچي دي د هغوی موږ په صحیح طریقه باندې تربیت نه دی کړی یاد ساتئ دوستانو اوس د دې پرابلم حل څه دی دا کومه مسله چې د دې نه د خلاصي لاره څه ده هر انسان ته پکار دی هر مسلمان ته پکار دی چې د مسلمانۍ شناخت پیژني چې د یو مسلمان شناخت څه دی ته به مسلمان څنګه پیژنې زه د مذهب حوالې سره خبره نه کومه چې دی به مونځ کوي روژه به نیسي زکات به ورکوي د مسلمان شناخت دا دی چې د د خولې نه د د ژبې نه د د لاس نه د د زړه د نیت نه نور مسلمانان محفوظ وي دا د یو انسان شناخت دی که چېرې دا په انسان کې نه نو د معاشرې او د سماج بیخي خیال نه ساتي او د ټولو نه مهم څیز دا دی چې ته په معاشره کې پاتې کېږې نو ته به د معاشرې خیال ساتې د خلکو به خیال ساتې نو چې کله هم موږ دا بچو ته ووایو څومره هم زموږ ینګ جنریشن دی نوې کل دی په دې خبره موږ پوه کړو نو زموږ معاشره به ښه کېږي زموږ فیملی به ښه کېږي زموږ ملک به ښه کېږي که موږ وګورو زیات تر موږ ورته وایو دې چې موږ کله سکول ته لیږو نو ورته وایو چې بچې زه تاله دا کمې پیسې در کومه زه ستا ښه تربیت کول غواړم چې تا نه یو ښه انسان جوړ شي موږ ورته وایو چې ته به لسم وکې د لسم نه بعد به بیا زه تا میډیکل باندې روان کړم یا به انجینرینګ ته وکې ته به ډېرې پیسې وګټې بیا به د هغې نه بعد چې زموږ کم کور دی وړوکی دی دا به غټو غټ کور به جوړو د هغې نه بعد چې بیا کله زه ریټایر شم نو ما به حج عمرې له لیږې نو دا لږ تا په کمه لاره باندې روان کو دته خو تا انسانیت ونه ښو چې ستا د لاس نه ستا د ژبې نه ستا د زړه د نیت نه چاته نقصان ونه رسي چې کله دی په دې خبرو باندې نه وي پوهې که نه دی به په دنیا کې هره لوبه کوي خو دی به خپل منزل ته ځان رسوي حالانکه دغه منزل زمونږ غلط منزل دی د دې وجه نه موږ ته پرابلمز جوړېږي نو که تاسو د دې پرابلمز مسایلو نه ځان خلاصوئ نو بچیم په دې خبره باندې پوهې کوي چې د هغوی یو ښه تربیت وشي داسې نه چې ته سکول د دې دپاره ووایې چې ته یو غټ نوکر جوړ شي سکول د دې دپاره ووایې چې ته ډېرې پیسې وګټې د ټولو نه مهم څیز چې دی دا انسانیت دی چې د قوم خدمت وکړي د خلکو خدمت وکړي چې یو سړی د بل چا خدمت کوي د مور پلار خو به خامخا کوي چې یو انسان د مور او پلار خدمت نه کوي نو ته به د هغه نه څه بیا د خیر تمه وکړې نو یاد ساتئ تربیت ډېر زیات مهم دی چې هغه تاسو د خپلو بچو وکئ ستاسو مستقبل به هم روښانه وي د هغوی مستقبل به هم روښانه